د نجونو د تعلیم بندولو پریکړې ته د طالبانو ځینو غړو او ملاتړو غبرګون ښودلی. سلام، وخت مو په خیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. د نجونو پر مخ تر ثاني امره د پوهنتونونو د دروازو د تړلو په وړاندې د عامو افغانانو او نړیوالو د پراخ غبرګون ترڅنګ د طالبان د حکومت یو شمېر چارواکو او ملاتړو هم غبرګون ښودلی دی. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی پورې اړوند ټویټر حساب کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو بندولو د پریکړې په هکله په دغه شعر غبرګون ښودل شوی دی. زه ولاړ یم ټیټې سترګې لاس تړلی، بېوسي ده سمه ډېره بېوسي ده. شفیع الله اعظم چې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت فعال کارکوونکی دی، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: خدای ته مو هغو حریفانو ته مه شرموه چې همدې کابل کې مو ورسره ستا د دین او نظام پر سر حتی د دښمنۍ پولې ماتې کړې. د کابل پوهنتون استاد او په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو مشهور ملاتړ فیض ځلان د دغې پریکړې په هکله په خپلې پاڼې د محصلینو نجونو یو عکس خپور کړی. هغه همدارنګه لیکلي: دا حالت د زغملو نه دی. په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې په دغه لباس محبوبې خویندې لوڼې نشته. د ابدالي کندوزي په نامه د طالبانو پلوي ټویټر پاڼه کې لیکل شوي: ځینې تصمیمونه یقینا د بې اطاعتۍ لامل ګرځي. تر امر ثاني معنی در پسرلي پورې ورته ژمن یم. له هغه وروسته که سل ټاپي ووهي د نظامي ملاتړ در پاتې شو، خپله خواري به شروع کړو. د رحیم سکندر په نامه د طالبانو غړي په غیر مستقیمه بڼه خپل مخالفت څرګند کړی. هغه په خپل ټویټر لیکلي: حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل محصلینو ته 2 سپارښتنې کړې: او مسلمان مه وهئ چې ذلیل نشي، له خپلو حقونو څخه یې مه محروموئ چې کفر ته مجبور نشي. د حیران صافي په نامه د طالبانو یو ملاتړ لیکلي: درباریانو د انټرنیټ او تلویزیون ته یې هم ور فکر کړی چې دا د کفارو دسیسې هم بند شي. یو وار به د نړۍ له دغو پیغورونو خلاص شو. که څه هم طالبانو په 1990 لسیز کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د ښځو په زده کړو او کار بندیز لګولی و، خو زیات شمېر غړي یې دا وخت د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار د حقونو ملاتړ کوي. دا چې د طالبان د حکومت دغه پریکړه به د دغو غړیو پر دریځ بار په راتلونکي کې څه ډول اغېز وکړي، هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.